اینطور خوش هستیم که 1000% بگوییم مردم. ما روابط بسیار خوب و حسنه با جمهوری ازبکستان داریم. خنده و خوشحال، امن و آرام. شاید هم چطور ولایت هم گندم بده. کانال خوشتیپه یک کانال ملی است. انجینیر صاحبا اجازت کردن انشالله شرکت انکشاف ملی و دیگه انجینیر صاحبا بخیر کار خدا آغاز کنند. خداوند و همه ما شما توفیق نصیب کند این کانال بخیر و خیریت و اتمام برسد. البته امارت اسلامی افغانستان مصمم است انشالله کانال پشتیپه و امثال کانال پشتیپه همه پروژه های ملی را انشالله از بودجه ملی از بودجه داخلی خود انشالله ما به اتمام و تکمیل میرسانیم و یاری خداوند بزرگ و به یاری ملت دلیر و ملت قهرمان افغانستان و به همسایه ها پیام‌هایی است که ما انشالله به حقوق همسایه ها کاملا احترام داریم و حقوق همسایه ها را مراعات میکنیم و میخواهیم که از حقوق و حقه خود ما استفاده کنیم و حقوق دیگران ما هیچ نیت تجاوز نداریم. انشالله با همه همسایه های خود با نیکی با خوبی با حسن همسایه داری انشالله با این پروژه را به اتمام میرسانیم. به نام یاد خدا انجینر گلبدین امیری هستم، یک تن از انجینران انکشاف ملی که ساحه داشتیم در عملا در 83 کیلومتری که به پای اکمال رساندیم. افتخار از این خو برای تمام مردم افغانستان است. عملا ما زمانی که در این ساحه کار میکردیم هیچ احساس خستگی نمیکردیم، شب و روز نه غم امتیازاتش بودیم نه دفندش، فقط کار بود برای ما و ما میخواستیم که افغانستان ما همیشه سرسبز شود. بس چنان که شما میبینید قبلا خب بیخی خواب و خیال بود که این پروژه به 108 کیلومتری فاز اولی از تکمیل شود و این امروز عملا 108 کیلومتری از تکمیل شد و افتتاح شد، کلش هم افتتاح شد. شما دیدینش ان شاء الله فازهای بعدیش هم به این قسم به این صورت به اکمال میرسه.
الرحیم. حاجی عبدالملک از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب هستیم. دوستای عزیز، در قدم اول از همکاری تکنیکی و رسانه‌های شما یک عالم اظهار سپاس میکنیم که به خاطر ورود میهمانانی که اینجا تشریف فرما شدن، شخصا ما مردم از ولسوالی اندخوی اینجا آمدیم به خاطر دید و بازدید کانال خوشتیپه. کانال خوشتیپه یک کانال ملی است. از همین ایرتان تا ولسوالی اندخوی، آخرین ساحه‌اش که ولسوالی اندخوی است. ما مردم امروز به چشم سر خود دیدیم، دل ما مردم واقف شد فکر کنیم که از صفات شمال، از مزار شریف، ولایت سرپل، ولایت جوزجان، ولایت فاریاب، در مجموع همگی ولسوالی هایش اینجا تشریف فرما شده بودند به خاطری که ما مردم در ساحه خود آب زراعتی، آب آشامیدنی نداریم. این بر ما یک عالم، یک دنیا است محترم. انشالله به خاطر همکاری در قدم اول دهاقین ما در ساحه ما مردم تقریبا هیچ آب نیست. تقریبا 6 سال میشه که خشکسالی وجود داره. همین دیخانکارای ما مردم، زمیندارای ما مردم از این خشکسالی ها خیلی ها متضرر شدن. انشالله ما امیدوار هستیم که این آب زراعتی که در ولسوالی اندخوی برسه. فکر کنین که اکمالات گندم در صفات شمال بلکه در افغانستان ما این وعده را میتونیم که از ولسوالی اندخوی انشالله اکمال شود. بلالودین یم یو تن د هغه شرکتونو چې خوشتیپې کانال کې مو کار کړی دی، 3 کیلومتري کې مو عملاً ساحه درلودل. نو دا پروژه نه تنها د شمالي ولایتونو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ملي او حیاتي پروژه ده. نو د هر لحاظه، خصوصا د اقتصادي لحاظه، دا د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبولی شي انشاءالله. طبعا هیڅ چا سره دا فکر نه و، دا داسې یو خوب او خیال و د هر چا لپاره. دا ریګي ځمکې وې، دښتې په دې لاره کې بار څوک مړ کېدی، لار به نه پیدا کېدله. ټول باچا خبره د تندي انسانان او حیوانات به ټول د تندي مړ کېدله. نو اوس چې اوبه موږ تاسو عملاً وینو، اوبه په دې کانال کې په دې وچ ځمکو کې، د وچ دښتو کې دا اوبه راغلي دي. نو داسې یو حالت دی چې د هېچا لپاره د باور وړ نه و. او طبعا ځمکې ته ساحې ته هم ښکلا بشي او دا د دې ځمکو د آبادۍ لپاره مهم شی دی. د اقتصاد لپاره خو معمولا دا څو سکتوره دي، لکه زراعت دی، صنعت دی او معمولا مدنیات دي. او دا څو سکتوره د یو هېواد په اقتصاد کې عمده نقش لوبولی شي. یعنې د یو هېواد اقتصاد چې پرمخ ځي، پرمختګ لامل یې همدغه وي. نو دلته تقریبا کم از کم 3.5 میلیونه جریبه ځمکې، دا ځمکې دلته د دې کانال له وجې یا د دې کانال په واسطه باندې دا خړوبېدلی شي. دا که صحیح مدیریت شي انشاءالله چې انکشاف ملي دې لپاره ډېر ښه طرز عمل لري. نو دا چې صحیح مدیریت شي په یو مناسب یا په یو صحیح میکانیزم باندې دا ځمکې توزیع شي، دا ځمکې وکرل شي، دا د افغانستان په اقتصاد کې ډېر حیاتي رول لري او د افغانستان اقتصاد ته انشاءالله ډېر زیاته وده ورکوي. د زراعت په برخه کې به انشاءالله موږ خودکفایي حد ته رسېږو په ډېرو محصولاتو کې. او دا به همسایه هېوادو نړیوال مارکېټ ته موږ د دې صادرات ولرو. انشاءالله دا به صادر کوو.
روز ما دین روز حرکت کردیم که خوشبختی از این بود. ایره سوال ایره شنیدیم اونجا حرکت کردیم. از خوشبختی خوشی از همین جا آمدیم تا همین دقیقه ما اینطور خوش هستیم که 1000% بگوییم ما خوش هستیم. اما زندگی ما حالا صفر باشه 100% تغییرات می‌آید. اما آب هیچ نیست دیگه در سوالی اندخوی چارگانه اندخوی هیچ آب نیست. از آب باشه گندم میشه، جو میشه، کشت زراعت زیاد میشه، مردم کلش کار پیدا میشه، خارج نمیره، کل مردم از اینجا کار پیدا میشه، کار خودش میکنه. دیقانکاری زمین زیاد داریم دیگه، اما خاطر چی میشه؟ گندم هم میشه. شاید هم چطور ولایت هم گندم بتامه کل سوالی اندخوی. الله پاک حمد و ثنا په دې باندې وایو چې د افغانستان اسلامي امارت په ټول د تاریخ د افغانستان کې نن په دې باندې کامیاب شو چې د نړۍ په سطح په اولینو هغه مصنوعي نهرونه چې په دنیا کې غځېدلي دي یو له غونه طویل ترین او غټ نهر د قوشتېپې نهر دی. دا ویاله یا دا نهر د هغه ویاله ده چې د افغانستان په زړه کې تیریږي او د افغانستان ټول بدن ته ښی خواته چپ خواته شمال جنوب ټولو ته به انشاءالله وینه ورکوي، ټول به ژوندي کوي. دا نهر به انشاءالله سبب د دې ګرځي چې مونږه دومره تولیدات په آینده کلو کې وکړو چې بهر ته هم صادر. دا نهر یوازې زمونږه د تاجکو ورونو نه ده، دا زمونږه د ازبکو ورونو ده، د ترکمنانو ده، د پښتنو ده، د بلوچو ده، د ایماقو ده، د نورستانیو ده او د ټول افغانستان په دې کې شریک ده. دا زمونږ د زړه حیثیت لري او دا لکه زمونږ زړه ته چې وینه پمپ کېږي اوبه به داسې پکې پمپ کېږي. اسلامي امارت دې ته ژمن دی او انشاءالله په دې باندې په سرعت سره کار کوي. زمونږ مشر مجاهد ورور لکه مخکې هم چې ورونو ورته اشاره وکړه، دا د دې وړ دی چې موږ هم ورته اشاره وکړو او له دونه شکریه وکړو جناب ملا عبدالغني برادر صاحب چې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې په دې 2 کلو کې وکړې، شپه ورځې دلته منډې راوهلې تر څو یې نن دغسې یو نهر دلته په دې دغه کې وغځاوو چې اول فاز هغه د ختم شو، بیا به دوم فاز شروع کېږي چې دنیا هم ورته ګوته په غاښ دی. به ارتباط کانال قوشتېپه ما باید عرض بکنم که ما روابط بسیار خوب و حسنه با جمهوری ازبکستان داریم و در این طول مدت 2 سال جمهوری ازبکستان برادران مسلمان ما در ساحات مختلف زراعت و کمک‌های غذایی و بشری و همچنان در بعض مسائل دیگری که اینا با ما کمک‌های بسیار زیاد کردن. ما از مردم، حکومت و نماینده خاص کشور دوست و همسایه شمالی ما ازبکستان متشکر هستیم و شکرگزار هستیم. مگر به خاطر رفع تشویش هر دو کشور بلکه تاجیکستان هم ما این چیز اظهار میکنیم که از دریای آمو در طول تاریخ افغانستان استفاده نکرد. این اولین وقتی است، اولین مرتبه است در تاریخ کشورهای ما که بار اول افغانستان از این آب استفاده میکنه و این حق طبیعی ماست. ما باز هم به این متضمن هستیم که اگر همسایه های ما در این ارتباط تشویش داشته باشند، ما حاضر هستیم که با اونا از راه دیپلماتیک و از چنل‌های دیپلماتیک در تماس شویم، هیئت‌های ما تبادله شود، با هم بشینیم و تشویشات از اینا را رفع بسازیم از راه دیپلماتیک. ما به این حاضر هستیم. و دیگه ای که افغانستان هیچ وقت به حقوق کشورهای همسایه بالخصوص کشورهای اسلامی ما تجاوز نخواهد کرد. ما امو اندازه آبی که قسمت و حصه افغانستان میشه کوشش میکنیم که امو را به صورت درست به داخل کشور خود داخل بسازیم و از او استفاده مثبت بکنیم. مخکې ما ویل د قوشتېپې کانال یو له هغو کانالونو دی چې د جهان په سطح باندې مصنوعي کانال او اوږد کانال چې جوړ شوی او دا تیرو حکومتونو
یا بل سیاسی لحاظه یا امنیتی لحاظه یا اقتصادي لحاظه د دې طاقت او توان نه درلود چې وي خدا جرأت اسلامي امارت او اسلامي امارت دې ته هوډمند دی چې انشاءالله نه تنها دا بلکې د افغانستان ټولې اوبه به موږ مهارو موږ به د افغانستان ټولې اوبه ټول رودونه به مهارو بندونه به جوړو دا به په زراعت کې له دې استفاده کېږي په خوراک کې به له دې نه استفاده کېږي دا قشتېپې کانال د ډېرو خلکو نه لورېږي په افغانستان باندې دا امنیت چې نن په افغانستان کې دی چې بعد له 40 کالو په افغانستان کې جنگ نشته ټک نشته دا د ډېرو خارجي دښمنانو په موږ نه لورېږي دا اقتصادي پیشرفتونه چې نن په افغانستان کې روان دي دا د ډېرو خلکو نه لورېږي دوی فکر کوي چې اسلامي امارت په قدرت راسي نو به دا خلک نه مسلکي دي نه په حکومت پوهېږي نه په اقتصاد پوهېږي نو به ورځ په ورځ دا حال کارات ترې خرابېږي مګر لله الحمد تاسو نن وینئ هغه اقتصادي پیشرفتونه موږ لرو چې په جهان کې دنیا یې نه لري له ډېرو غټو بودیجو او اقتصاد سره هغه مثالي امنیت چې موږ تعین کړی ده ټینګ کړی په افغانستان کې د دې مثال په دنیا کې نشته 40 کاله جنګ په 2 کالو کې د دې جنګ مهارول او په افغانستان کې داسې مثالي امنیت قایمول چې په ټول افغانستان کې ټک نشته یو نفر نه مري په دې باندې باید زمونږ نه داخلي او نه خارجي دښمنان وغولېږي چې ولا افغانستان 40 کاله جنګ پکې تېر شوی نو په افغانستان کې نور دمه نشته او هر څوک چې حمله پرې وکړي دا به داسې کېږي هسې به کېږي نه نن زموږ سرحدات قوي دي نن زموږ فوج اردو تر پخوانیو فوجونو اردوګانو نه یو مستقله یو آزاده او پر انرژي اردو ده داسې زموږ امنیتي قوونه داسې قوتونه همداسې زموږ سیاست او اقتصاد نو موږ ته څوک په ضعیفه سترګه نه ګوري هغه شاعر وای ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم دا څوک فکر نه کوي چې افغانستان کې 40 کاله جنګ تېر شوی نو هر څوک تخت تاس پرې وکړي دا به کېدلی شي دا هېڅ وخت نشي کېدلی و افغانان په میلمستیا کې په مهمان نوازي کې په دنیا کې درجه اول دي هر څوک چې د میلمه په حیث راسي مونږ سر په باندې قربانوو خو که څوک دلته په کږو سترګو راغلي په تجاوز راغلي سرنوشت د انګلیس او شوروي و د امریکا په شکل باندې ګرځېدلی افغانستان در انجمن در افتتاح فاز دوم بخش کانال قشتیپه قرار داریم. امروز همه ما و شما در فضای امن استقلال آزادی زندگی خود پیش میبریم. هیچ نوع تشویشی نیست. در هر کنج کنار افغانستان، در هر سمت و ساحات افغانستان، در مابین هر قوم و قبیله و طایفه بسیار به امن عزت آزادی استقلال هر کس غریب در چوکات غریبیش، بای و تجار در چوکات تجارتش، زارعین دهاقین در چوکات دهقانی و زراعتش خنده و خوشحال، امن و آرام زندگی خود پیش میبرد. دریای آمو که یک مقدار اساسیش از ملک ما و شما سرچشمه میگیرد، تا به حال که از پهلوی ما و شما روان بود سرچشمهش از ملک ما و شما بود، ما و شما پایده خود نداشتیم بلکه خساراتی داشتیم. سال به سال دریای آمو خاک ما و شما را خورده می آمد. سال گذشته از طرف ریاست الوزراء به یه هیئت تعیین شد، به سرپرستی ما هیئت آمدن. ما عین از بدخشان تا به قرقون خامیاب به هیئتی رفتیم، تمام ساحات تخریبی را نزدیک مشاهده کردیم. ای را رافو را به کابینه رساندیم. از اونجا تصمیم گرفته شد به سرپرستی معین آب برق مجیب الرحمن آخونزاده صاحب اونجا کمیته تعیین شد. پیلا تحکیم کاری صورت میگیرد. 10 کیلومتر از بدخشان گرفته تا به قرقون خامیاب تحکیم کاری شروع است. ما در تحکیم کاری دریای آمو و استفاده از دریای آمو تنها حق خود میخواهیم. از حق خود اصحابه یک قطره را هم نمیخواهیم. شعار ما، الگوی ما، مسیر ما، سیاست ما اسلام است. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این سفاهات شمال اکثرشان قومای ازبک ها هم سکونت دارن، بنابراین چند کلمه ازبکی سخنرانی داشته باشیم. عزیز ülkedaşlar bu deryayı ki bu kanal Qo'shtepa siz biz uchun bir katta ne'matdir.
alloh subhanahu va taolo buni ishlaganlarga va buzruglarga ajr azim bersin. Inshaalloh bu katta quruq yotgan zaminlarimiz hammasi sabzi va ziroatga tabdil bo'lsa kerak. Bu mavod xo'rokidagi nima siz bizni kamu kostimiz bordi, ko'tolilarimiz bordi va muhtojliklarimiz bordi. Bu Qo'shtepa kanali istifodaga topshirishlik bilan va hamma mushkulot mavod xo'rokimiz hal bo'lib, inshaalloh bu sahnada xudkifo bo'lsa kerak.